نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د سوال او جواب په نشست کې توقیر احمد د پېښور نه سوال کړی دی چې دا مارغان ساتل، دا پرندې ساتل، دا جایز دي او که ناجایز دي. دویمه پوښتنه دې سره دا ده چې دې کاروبار جایز دي او که ناجایز دي، اخیستل خرڅول جایز دي او که ناجایز دي. نو د لومبۍ سوال جواب دا دی چې دا مارغان ساتل، دا پرندې ساتل دا جایز دي. ښکلی پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم به یو ماشوم د هغه نوم ابو عمیر، دا د حضرت انس رضی الله عنه ورور. حضرت انس رضی الله عنه روایت کړی دی چې زما ورور څه پرندې وغیره ساتلي و. ښکلی پیغمبر به چې راغلو نو پوښتنه به یې ترې کوله، یا ابا عمیر ما فعل النغیر نغر کان یلعب به، بخاري و مسلم. حضرت انس رضی الله عنه وایي چې ابو عمیر نه به ښکلی پیغمبر دا پوښتنه کوله چې ستا د هغه نغیر څه شو، دا یو پرنده و دی، ابو عمیر به ورسره لوبې کولي. نو دې نه دا معلومه شوله چې یاره دا پرندې ساتلو دا روا دي. لکه په فتح الباري کې علامه ابن حجر اسقلاني رحمه الله فرمایي چې ان فی الحدیث دلالة علی امساک الطیر فی القفص ونحوه، چې په دې حدیث کې په دې خبره باندې دلالت او نشاندهي ده چې دا پرندې ساتل په پنجرو کې یا دغه حساب چې کوم دی په کورونو کې دا ساتل روا دي. خو یو شرط ورسره دا دی، ویجب علی من حبس حیوانا من الحیوانات، چې کوم یو قسم چې کوم دی دا څه حیوان چې کوم دی هغه پنجره کې یا په بل څه کې قید کړلو، هغې کې ساتلو، نو هغه باندې واجب دی ان یحسن الیه ویطعمه ما یحتاجه لقول النبي صلی الله علیه و آله وسلم، چې دا هغې به پوره خیال ساتي، هغې سره به د احسان معامله کوي، ته به تکلیف نه ورکوي، د هغې د خوراک څښاک انتظام به هم کوي. که چېرې یو کس دغه حساب وي چې هغه د هغې د خوراک څښاک انتظام نشي کولی، نو د هغه دپاره دا د عذاب ذریعه هم ګرځېږي. لکه بخاري شریف کې د یو ښځې په باره کې راځي چې هغې ته عذاب کېدلو، هغه چې کوم دی په جهنم کې وه، د دې وجې نه چې هغې یو پیشو تړلې وه او د هغې د خوراک څښاک خیال نو ساتلی، نو هغې ته خوراک څښاک ورکړی نو لہذا که یو کس د دې د حقوقو خیال ساتلی شي نو هغه ته اجازت دی. خو هر هغه کس چې هغه مطلب دا دی د هغې د حقوقو خیال نشي ساتلی، نو د هغه دپاره ساتل هغه پکار نه دي. او دې کې یو مشوره ده چې په دې سره د انسان باندې حقوق زیاتیږي. ټیک شوله چې یو انسان چې کوم دی د خپل ځان، د خپل بال بچ، د حساب د ګاونډیانو، د خپلو خپلوانو او د رشته دارانو خیال وساتي، او ورسره چې کوم دی بیا یو دې پرندې مو ساتي، د هغې حقوق هم په ده باندې راشي، نو یقینا چې دا به یو مشکل کار وي. خو بیا هم که څوک یې ساتل غواړي نو اسلام ورته اجازت کړې دی، پابندي یې نه ده کړې. دویم نمبر سوال دا چې د دې کاروبار یعنې اخیستل خرڅول دا روا دي او که ناروا دي. نو دې حدیث نه دا پته ولګېده چې کوم یو څیز ساتل روا دي، د هغې اخیستل او خرڅول هم روا دي. به هر حال کاروبار یې هم جایز دی.